Bismillahirrahmanirrahim د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 2 کې د هایپوتیسس د پس کوم شارټ ټاپک چې دی ډیډکشن هغه لږ په ډیټیل سره وایو. نو ډیډکشن چې دی کله بایولوژیکل هایپوتیسس چې دی هغه جنریټ شي د هغې نه پس چې کوم سټپ دی هغه مونږ یو لاجیکل کنکلوژن راباسو د هایپوتیسس نه او هغه کنکلوژن ته مونږ وایو ډیډکشن. لکه مثال کې طور پر چې زه یو هایپوتیسس جنریټ کړم چې هغه دا ده چې سن لایټ چې دی هغه ضروري دی د پلانټس د ګرو کولو دپاره چې په هغې کې هغه ښه ګرو کوي چې کله هغه ته سن لایټ پرووایډ کیږي. نو په ډیډکشن کې مونږه یو لاجیک چې دی هغه اپلای کوو هغې ته اف اینډ دین وایي. اف دین لاجیک چې دی هغه مونږه اپلای کوو. لکه داسې اګزامپل ما لیکلی دی چې دا هایپوتیسس زموږ ټرو ده چې پلانټ له پکار دي سن لایټ چې هغه غټ شي. then I should expect to see plant grow better in sunlight compared to plant kept in the dark. زه به ګورم چې هغه بوټي کوم چې سن لایټ ته نه وي پرته چې هغه ګرو کوي په نسبت د هغې او که نه. نو یا بل اګزامپل چې دی هغه زه تاسو ته در کومه د یو هایپوتیسس ده مثال کې طور پر وایټامین سی چې دی هغه څه کوي ایمیون سیستم چې دی هغه بوسټ کوي په هغې کې مدد ورکوي. ایمیون سیستم په بوسټ کولو کې مدد ورکوي د انسان. اوس دا یو هایپوتیسس چې دی هغه ما جنریټ کړو. اوس په دې باندې زه ډیټکشن چې کوم سټپ دی هغه اپلای کوم. ډیډکشن او کنکلوژن چې دی زه ګورم د دې نو زه وایم دا هایپوتیسس ټرو ده. نو زه به ګورم هغه خلک چې څوک وایټامین سی سپلیمنټ خوري او هغوی ډیر کم ناجوړه کیږي هغوی ته ډیر کم چې دی کولډ یا فلو لګي کمپیر ټو د هغه خلکو کم چې وایټامین سی نه خوري. یا زه یو بل ډیټکشن چې دی هغه زه کومه که دا هایپوتیسس ټرو وي نو دین مونږ به ګورو چې د هغه انسان ایمیون سیستم کم وایټ بلډ سیلز دي چې هغه سیوا کیږي یا په هغې کې څه نور څه امپروومنټ راځي نو کمپیر ټو د هغه خلکو کم چې هغه وایټامین سی سپلیمنټ نه خوري. یا یو بل ډیډکشن چې دی که دا هایپوتیسس ټرو وي then we should be able to observe vitamin C. مونږ له پکار دی چې وایټامین سی مونږ وګورو چې هغه ډایرکټلی افیکټ د هغه په ایمیون سیلز باندې کوي او که نه. په لیبارټري سیشن کې به دا مونږ ګورو که دا انکریز کېده دا اکټیویټي د ایمیون سیلز نو مطلب دا دی چې زموږ هایپوتیسس ټرو ده او مونږ به یې کمپیر کوو د هغه خلکو سره څوک چې وایټامین سی نه خوري. نو ډیډکشن چې دی یو ډیر اهم سټپ دی په بایولوژیکل میتھډ کې. نو دا یو لاجیکل کانسیکوینس د هایپوتیسس جنریټ کوي چې هغه مونږ ته یو ایکسپیکټډ ریزلټ راکوي د هغې په بیس باندې بیا مونږ څه کوو ایکسپریمنټ او ابزرویشن چې دی هغه کوو ایکسپریمنټ ډیزاین کوو او بیا فردر مور چې دی مونږ کوم سټپ چې دی هغه مونږه اپلای کوو. نو که په دې باندې تاسو پوه شوي یئ زموږ وټساپ ګروپ چې دی هغه جوین کړئ په هغې کې به مونږ چې دی نور انټرسټینګ ټاپک چې دی هغه ډسکس کوو او داسې قسمه کوېسچنز دي تاسو په هغې باندې پوسټ کولی شئ ماته راکولی شئ انشاءالله په هغې به ښه ډسکشن کوو. Thanks for watching. Do subscribe and like.